بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو ته لسمې برخې ته مو هرکلی کوم. له دې خبرو وروسته له ګنګو سره د زبیر علاقه زیاته شوه. جرام په عجیب کشمکش کې راګیر و. د زبیر په څېر د ګنګو داستان پر هغه هم تاثیر وکړ، خو د یوه وفادار سپاهي په څېر راجا له انتقاد نه لوړ باله. هغه چاته د دې حق نه ورکاوه چې له راجا نه که څه ذاتي خفګان د هغه پر خلاف د جګړې اعلان وکړي. دې راجاګانو د تفویض په پرتله د رعیت په کمترۍ قایل وو. خو بیا هم چې زبیر له ګنګو نه د ارام اوسېدلو وعدې اخیستلو وروسته د هغه زولنې لرې کړې، نو ده څه اعتراض ونه کړ. څو ورځې چې ګنګو له زبیر سره تېرې کړې، خیالونو کې یو عجیب بدلون احساس کړ. زبیر په څو مجلسونو کې د روم او ایران پر خلاف د مسلمانانو د جهاد کیسې وکړې، او دا یې ورته وښوده چې په دنیا کې یوازینی دین اسلام دی چې د ظلم او ستم حکومتونه ړنګوي. ګنګو د لوټمارانو ژوند له غوره کولو وروسته له ټولنې او هر ډول عقیدې نه ځان لرې باله. هغه ته دنیا یو داسې لوی ډنډ و چې لوی کبان واړه کبان پکې خوري. هغه ځان وړوکی کب باله او له هر لوی کب سره جګړې ته تیار و. له مسلمانانو سره د ده د خواخوږۍ تر ټولو لومړی سبب دا و چې هغوی هم د لویو کبانو پر خلاف جهاد کاوه. یوه ورځ زبیر هغه وپوهاوه چې ته د ظلم پر خلاف جګړه کوې، خو ستا وسله د خپل دښمن له وسلې سره توپیر نه لري. هغوی ستا کښتۍ سوځولې او ته د هغوی کښتۍ سوځوې. د دواړو اصول ظلم دی، لکه چې ډېر بې ګناه مظلومان د هغوی د ظلم ښکار سوي دي، همدغسې ډېر بې ګناه ستا د ظلم له لاسه هم کړېدلي دي. ته پخپله هم په دې اعتراف کوې چې په تاسې دواړو کې فرق نسته. له تاسې دواړو سره د عدل، انصاف او امن لپاره څه قانون او لاره نسته، او تر هغه وخته چې ستاسې له یوه سره داسې قانون نه وي، نو ستاسې تورې به یو له بله په ټکر کې وي. تورې به مو پڅې سي، خو بدلې به یې کړئ، او جګړه به مو جاري وي. که مو توره ماته سي، بله به اوچته کړئ، که یوه لیندۍ ماته کړئ، بله به واخلئ. خو د ظلم پر خلاف د حق او عدالت لپاره جنګېدونکي انسانان د خپل حریف توره پڅوي نه، د تل لپاره یې ترې اخلي. د ایران او روم پاچاهانو د مسلمانانو بری د ظلم او ستم پر خلاف د حق او عدالت بری و. د ایران، شام او مصر هغه خلک چې پرون یې د حق د لښکرو په مقابل کې تورې کښلې وې، نن د حق له لښکر سره یو ځای په افریقا او ترکستان کې د ظلم د ځواکونو په ماتولو پسې راوتلي دي. ګنګو د هغه تر تاثیر لاندې راغی. ویې ویل آیا زه هم ستاسې ملګري کولی سم؟ زبیر ومسکېد او ویې ویل د یوه لوټمار په حیث نه، زموږ کار د سرګردانه قافلو لوټول نه دي، بلکې هغوی ته لاره ورښودل دي. هغه انسانان چې په غلطه لاره روان وي د یوه ښه قانون او علمبردار نشي کېدای. ګنګو پښیمانه سوی و او ویې ویل که زه تاته ووایم چې زه د لوټمارۍ له ژوند نه توبه باسم، نو ستا باور به راسي؟ زبیر وویل زه به په خوښۍ پر تا اعتماد وکړم. ګنګو غبرګه کړه او ته به ما آزاد هم کړي؟ زبیر وویل که ته شرط وړاندې کوې، نو معنا به یې دا وي چې ستا مراد خپله ازادي ده او په خپلو کړو وړو پښیمانه نه یې. ګنګو وویل خو زما په توبه به تاسې دا ګمان نه کوئ چې زه ډارن یم؟ زبیر وویل نه، توبه د جرأت د خاوندانو کار دی. ګنګو غبرګه کړه نو زه له تا سره د لوټمارۍ د پرېښودو وعده کوم. زبیر بیا زیاته کړه زما پر تاسې پوره باور دی، او که ستا په خپلو ملګرو باور وي چې بیا به دا کار نه کوي، نو زه د هغوی پرېښودو ته هم تیار یم، او تاسې به چې په هر ځای کې وغواړئ په ساحل مو ښکته کوم. ګنګو ځواب ورکړ زما ملګرو یوازې زما په خاطر دغه لاره اختیار کړې وه. په دوی کې ډېر داسې دي چې زما له لارښوونې پرته هیڅ نشي کولی. که تاسې هغوی د سیند په بې هستوګنې ساحل پلي کړئ، نو دوی به د کب نیولو کسب غوره کړي. هغوی ډېره موده له ما سره واوسېدل، څوک پېژني هم نه، خو 4 تنه زما په ملګرو کې خودسره دي. زه د هغوی څه ضمانت نشم کولی. زه پر خپل ځان هم باور نه لرم. که ما آزاد کړی او کوم سردار ووینم، ښایي صبر ونه کړای سم او بیرته همدغه د ظلم لاره اختیار کړم. که تاسې ما له ځان سره بوځئ، ښایي زه هم ستاسې په شان انسان سم. که هغه 4 تنه چې زه یې یادوم زما په شان په همدې کښتۍ کې وای او ستاسې خبرې یې اورېدلی، ښایي په هغوی هم ښه اثر سوی وای. که ستا خوښه وي زه له هغو سره ګورم. سبا ته کښتیو د یوه ټاپو په څنډو کې لنګر واچو. زبیر له ګنګو سره د دلیپسنګ کښتۍ ته ورغی. ګنګو په سیندي ژبه خپلو ملګرو ته لږ خبرې وکړې او هغوی ته یې د پرېښودو زیری و. هغوی چې د خوشي کېدو زیری واورېد، څېرې له خوښۍ په پړکا شوې. خو چې ګنګو ورته وویل چې له لوټمارۍ نه تر توبې وروسته زه له تاسو سره د تل لپاره جدا کېږم، نو یو شمېر یې سخت خفه شوه. ګنګو یو پر بل پسې له یوه نه سوګند اخیست چې لوټماري به پرېږدي. ټول ومنله، خو 3 تنه مذبذب وو او یو بل ته یې کتل. په دوی کې یو هغه و چې نیمایي سر، ږیره او بریتونه یې د دلیپسنګ سپاهیانو ورتراشلي وو. ګنګو هغوی ته وکتل، ویې ویل کالو، داسو او موتی، تاسو 3 واړه به یو څه وخت له ما سره اوسئ. له دې نه وروسته یې زبیر ته مخ ور واړاوه او ویې ویل زه د دوی د ارام اوسېدو ضمانت کوم. زبیر بیا دلیپسنګ ته
لږ څه وویل او بیا یې خپلو سپاهیانو ته د هغوی د ځنځیرونو د خلاصولو امر وکړ. کالو، داسو او موتی له ګنګو سره د زبیر کښتۍ ته ورغلل. د داسو عجیبې بڼې په لیدو عرب پرې راټول شول. علي بې اختیاره په کړس کړس وخندل او د ښځو د خپرولو لپاره یې منډه واخیسته او چې بېرته راوګرځېد، هاشم او څو نور هلکان هم ورسره وو. خلک ټول د هغه په لیدو حیران وو. هاشم ورنږدې سو، په معصومانه لهجه یې ترې وپوښتل: ستا په چپ باړخو ویښتان نه دي شنه سوي؟ ټولو عربو وخندل. د علي خندا له ټولو اوچته وه. ګنګو په خندا هاشم په غېږ کې اوچت کړ. خالد زبیر ته وویل: ناهید فکر کوي چې ګنګو ته د پلار د کښتۍ درک خامخا سته. هغه په خپله له ګنګو سره څو پوښتنې کول غواړي. زبیر وویل: زما په ګمان خو د ګنګو په خبرو باور کول پکار دي. خالد ورغبرګه کړه: خو ناهید وایي چې که هغه ته څه معلومات نه وي هم زموږ سره یو څه مرسته کولی شي. د شپې خوب لیدلی دی او اوس وایي چې پلارجان ژوندی دی. زبیر وویل: په پوښتنه کې څه حرج نشته، خو بدګماني پکار نه ده. ولاړ شه، خور دې راوله، زه به ګنګو راوغواړم. د لبسین ګنګو راوغوښت او له ناهید سره مایا دیوي هم راغله. د ناهید په مخ یو تور نقاب پروت و. هغې د مایا دیوي په غوږ کې څه وویل او مایا دیوي ته یې خپل هار ورکړ. مایا دیوي امیل ګنګو ته ونیو او ویې ویل: تا څو ورځې وړاندې د دې د پلار د کښتۍ خبره کوله. که ته د دوی د پلار معلومات ورکړې نو دا هر ستا انعام سو. د ګنګو له پښیمانۍ او اندېښنې نه په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. زبیر او خالد ته یې وکتل او بیا یې هغې ته وویل: لورې، زه دومره پست او ذلیل نه وم. ناهید د هغه د اوښکو تر تاثیر لاندې راغله او ویې ویل: تا ته بدګماني پیدا شوه. زه پر تا شک نه کوم، زه یوازې دا غواړم چې ته راسره مرسته وکړې. ګنګو وویل: د مرستې لپاره ما ته د امیل راکولو څه ضرورت و؟ زه د زبیر د نیکۍ بدل اوس هم نسم ورکولی. که کوم ډاکو هغه کښتۍ لوټ کړې وای نو ما ته خامخا معلومات کېده، خو زه په دې شکمن یم چې هغه کښتۍ د دیبل په شاوخوا کې د همهغه ځای کوم حاکم لوټ کړې ده. ناهید وویل: زما زړه ګواهي راکوي چې زما پلار ژوندی دی. ګنګو ځواب ورکړ: که ژوندی وي د سیند په داسې زندان کې به پروت وي چې له مرګ وړاندې څوک نسي ترې راوتلی. خو زه د هغه د ځای د معلومولو ذمهواري اخلم. که مې معلومات ترلاسه کړل د مکران والي ته به یې احوال ورکړم. مایا دیوي وویل: زه د خپل ورور له خوا نه له تا سره د مرستې وعده کوم. د دې بل حاکم د هغه دوست دی او هیڅ خبره نه ترې پټوي. ګنګو وویل: حاکم د هیچا دوست نه دی او د دې بل حاکم خو بیا زه ښه پېژنم. دا یې وویل او بیا یې زبیر مخاطب کړ: تاسې د دیبل په بندر کې د درېدو اراده لرئ؟ زبیر ځواب ورکړ: زما اراده نه وه، خو جیران مجبور کړم چې هلته یو دوه ورځې تم شو. ګنګو له لږ سوچ وروسته وویل: ما ته دا نه ده معلومه چې د سیند په راجا او د دیبل په حاکم به د جیران څومره اثر وي. که نه نو ما خو د سیند په ساحل د کوزېدو مشوره تاسې ته نه درکوله. زبیر ځواب ورکړ: زموږ سره د سیند د خلکو اړیکې دومره خرابې نه دي. څه موده پخوا د ابوالحسن د پوښتنې په خاطر د مکران والي هلته تللی و. راجا له هغه سره په غرور ضرور مخامخ سوی و، خو په هغه یې څه تېری نه و کړی. ګنګو ځواب ورکړ: د هغه کښتۍ به تسه وه، مګر ستاسې په کښتۍ کې پیلان دي. هغه د خپل پوځي ځواک د زیاتولو لپاره پیلانو ته ضرورت لري. له دې نه پرته له تاسې سره تورسري دي او د هغه په زړه کې د تورسرو احترام او عزت ځای نه لري.